شعبة من الإيمان وی حیا کول پرده کول دا د ایمان اهم شعبه ده. او بل ځکه فرمای اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، کله چې د یو سړي نه حیا ختم شي لکه دا بار کا د نسړي زامن، کله چې د یو سړي نه حیا ختم شي بې حیایي پکې راشي نو ففعل ما شئت وی بیا چې د څه خوښي بس بیا کوه، ځکه چې حیا د یو سړي نه لاړه شي نو بس د ایمان هغه اهمه حصه څه دی دا ختمه شوله، نو بیا چې دی څه کوي وی بس بیا چې د څه خوښي بیا کوه. او حیا دا د ایمان اهمه شعبه ده. اوس حیا کول، حیا به د سترګم کې، حیا به د لاسم کې، حیا به د خپوم کې، حیا به څه دی دا به د ظلم کې، د کل بدن بم څه دی حیا کې. او د پردې متعلق حضور علیہ السلام ته الله پاک د آیتونو کې فرمایي چې اے پیغمبره د امت بیبیانو ته ووایه، د امت ښځو ته ووایه چې تاسو به خپل زینت د جاهلیت د دور د ښځو په شانتې نه ښکاره کوئ، لکه د جاهلیت د زمانې د ښځو به داسې زینتو چې هغې به ځانونه پردو سړو ته به یې ښایسته کول او خپلو سړو ته به یې ځانونه نه ښایسته کول. بهر به راووتلې نو د پردو سړو ته به یې ځان ښایسته ښکاره کولو، ښایسته لباس به یې واچول، دغه شان سره زر کالي به یې واچول او پردو سړو ته به یې څه د ځان به یې ښایسته ښکاره کو، او په خپل کور کې په خپلو خاوندانو ته به یې څه د ځان به یې نه ښایسته کولو. حالانکې حیا دا ده چې ښځه به په خپل کور کې خپل خاوند ته زینت کوي، ښځه به په خپل کور کې خپل خاوند ته به څه دی ځان به ښایسته کوي. یو مسله درته بیانوم، کتابي مسله ده. کومه ښځه چې په کور کې بلکل سقیړه ګرځي او بلکل څه د سقا جامې یې چولي، سقا لباس یې چولي، نه ځان ښایسته کوي خاوند ته ګورې یادوم ښه، کومه ښځه چې په خپل کور کې خپل خاوند ته ځان نه ښایسته کوي او د دې ښځې دا خاوند چې دی بهر نورو ښځو پسې ګرځي نو په دې ښځه باندې څه دی ګورې لعنت ورېږي، ځکه چې د دې ښځې له پکار دی چې دا به خپل خاوند ته څه دی خپل ځان به ورته ښایسته کوي، خپل ځان به ورته څه دی زیب و زینت به ورته دا ښځه ګورې ځان برابروي. دا په ښځه باندې لازم دی ګورې، هسې نه چې ځان په خپل کور کې څه دی خاوند ته څه دی پوندې سقا وي، په سوټو باندې ځان لړلی وي، سقا بیتې ځي او چې بهر واده له ځي نو ځان ښایسته کوي، داسې نه. ښځې له پکار دی چې په خپل کور کې خپل خاوند ته څه دی ځان ښایسته کړي، او کومه ښځه چې صرف خپل خاوند ته ځان ښایسته کوي په دې ښځه باندې د الله د طرف نه رحمت ورېږي. او کومه ښځه چې بهر خلکو ته څه دی ځان ښایسته کوي، بهر پردو سړو ته ځان ښایسته کوي او پردو سړو ته خپل زینت ښایي، په دې ښځه باندې د الله د طرف نه قهر او لعنت ورېږي. خدای دې د داسې ښځو نه څه دی بچ وساتي. بیا ورپسې لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن. په دې آیات کریمه کې الله پاک هغه خلکو متعلق بیان کی چې د چا نه د ښځې ستر څه دی منع نه دی. هلکه ښځه چې ده د خپل خاوند نه ستر نشي کولی، دغه شان خور چې دی د رور نه ستر نشي کولی، دغه شانتې ترور چې ده د خورایي نه ستر نشي کولی، خورایي چې دی د ترور نه به ستر نه کوي، دغه شانتې رواره چې کوم دی د ترور نه به څه دی ستر نه کوي، دغه شان ترور چې دی دا به د رواره نه څه دی ستر به نه کوي، او د دې نه به سیوا د هر چا نه به څه دی زنانه به ستر کوي. هلکه د پلار نه، د رور نه، دغه شانتې د خور نه، ترور د رواره نه، رواره د ترور نه، دغه شانتې خورایي د ترور نه، ترور د خورایي نه، د دې نه به ستر نه کوي، د دې نه ماسیوا د هر پردي سړي نه څه دی دا ښځه به ستر کوي. خبره پېښ شوې؟ اوس ورته سوچ کوئ خپله معاشره کې، وي دا د څه دی وي دا مې د پلار د تره د ماما د کاکا زوی د کور کې به یې نیغ کینولي، د پلار به چېرته لرې رشته دار وي، د مور به چېرته لرې رشته دار وي او کور کې نیغ کینولي او را به شي ورله څه دی لاس به وله ورکړي. نه نه نه، شریعت موږ ته څه وایي؟ شریعت دا وایي چې پلار، دغه شان رور، ماما، تره، دغه شانتې ترور، خورایي، رواره د دې نه به څه دی ستر نه کوي، د دې نه ماسیوا به د هر چا نه څه دی ستر به کوي.
د تره لور چې په کور کې وي نو د تره د لور نه د تره د زوی نه به څه دی ستر به کوي، د تره زوی چې په کور کې وي د تره د لور نه به څه دی ستر کوي، د ماما زوی د ماما د لور نه د ترور د لور نه څه دی ستر به کوي. ګورې دا ټولې قصې پسې چې جوړېږي دا د څه د وجې نه جوړېږي چې کله په سړي کې حیا نه وي، چې حیا ختمه شي به بیا څه دی بیا لانجې جوړېږي. او تاسو خپلې معاشرې ته سوچ وکړئ چې کله موږ په دې آیات کریمه که عمل وکړلو نو زموږ معاشره به سره دا به د امن ډکه شي. ودونه وي ودونه کویدنې وي یا دا شانتې نور پروګرامونه وي، د ترور لور به هم ناستې دا شانتې د ماما زوی به هم ناستې نکاح وغیره شوي ني او ښکاره داسې فضول ګپې شپې به لګوي. دا شریعت کې منع دي، شریعت کې د دې نه سخته منع راغلی ده چې ته به د ترور د لور لاس په نه ورکې چې نکاح دې ورسره وشوله واده دې وسو بیا خو ستا خپله ښځه شوله، خو چې نه داسې حکم پکې ني نو بیا سره دا منع دي. ګورئ جي سبق ته ان تبدو شیئا او تخفوه که چېرې تاسو ښکاره کړئ یو شیز یا پټ کړئ فإن الله نو بېشک الله تعالی کان دی بکل شیء علیما په هر شیز باندې خبردار. لا جناح علیهن فی آبائهن نشته دی ګناه په دې ښځو باندې په مخامخ کېدو د خپلو پلارانو ولا ابنائهن او نه د خپلو زامنو ولا اخوانهن او نه د خپلو رونو ولا ابناء اخوانهن او نه د زامنو درونو یعنی د خورۍ نه ترور ستر نشي کولی ولا ابناء اخواتهن او نه د زامنو د خویندو ولا نسائهن او نه د خپلو ښځو ولا ما ملکت ایمانهن او نه د هغه چا چې مالکان یې د خلاصون د دوی واتقین الله ای ښځو ویریږئ د الله نه یعنی د حیا او د ستر په باره کې ان الله بېشک الله تعالی کان دی علی کل شیء شهیدا په هر شیز باندې حاضر او ګواه. صدق الله.